په رابعه بلخي مارکیټ کې ټول ټال یو شپېته هټۍ د رفاه اسلامي بنسټ لخوا تر ترمیم وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د مزار شریف ښاروالۍ حقوقي سلاکار وایي د دغو هټیو له بیارغونې موخه ښځو ته د کار خوندي چاپیریال برابرول دي. یو شپېته دوکانه دي، دا د دې ترمیم د رفاه اسلامي د طرفه وسو، نو دا نن افتتاح وسوله. دا یو مسؤون ځای ده د پاره د ښځو، دا یو بازار د ښځو ده. معنا دا ده چې کوم چې د خارجیان دي دوی به چې دې ښځې په کورو کې بندي کړي دي، حالانکې دا ده چې موږ دلته دې دپاره ځای مسؤون جوړ کړه چې مثلا په حفاظت کې وي. نو دلته ښځې راځي، دلته دوکانداران هم ښځې دي او سوداګري چې کېږي نه، کوم بازار چې د بازار هم مشتریان هم ښځې دي. له بلې خوا د بلخ ولایت د صنعت او سوداګرۍ مرستیال وایي چې اوس په هیواد کې د ټولنې د ټولو طبقو لپاره د پانګونې لپاره خوندي چاپیریال شتون لري. د افغانستان اسلامي امارت استراتیژیک پالیسی او سیاست بې پرې، ناپیلې او اقتصاد محور دی. هیواد کې د زړورو سرتیرو او تلپاتې ځواکونو تر کنټرول لاندې دی او د فضا د امنیت په ټول مملکت کې راغلی دی. نو فلهذا د متشبثینو دپاره او د سرمایه‌دارانو دپاره او تاجرانو دپاره زمینه مساعد شوې ده چې په خپل مملکت کې سرمایه ګذاري وکړي او د تجارت کارونه مخته یوسي. د یادونې وړ ده چې په مزار شریف ښار کې د ښځو لپاره 2 سوداګریز مارکیټونه فعالیت کوي چې په دې مارکیټونو کې څه باندې 400 میرمنې په کار بوختې دي.